پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د هغه پخی طرف شروع کول خوښ په پیزار پخپو کولو کې وترجله په سر منګزولو کې ویښته چې منګزول د ښی طرف نه به یې شروع کوله وطهوره او طهارت حاصلولو کې لکه اودس چاردام به یې کوو یا داسې بل څه عبادت نو شروع به د ښی طرف نه کوله وفي شأنه کله بلکې په خپل هر کار کې به یې د ښی طرف نه شروع کوله. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی او په دې کې ډېرې مسلې دي. اول دا خبره یاده کړئ چې دا حدیث دلته راوړی دی دپاره دی ځکه چې مسله روانه وه د اودس چاردام بیا دا حدیث یې پکې راوړو نو اشاره کوي دې ته چې کله د اودس د اندامونه اینځي نو شروع د کوم یو نه کوه د ښی طرف نه کوه ځکه چې دې حدیث کې دي وطهوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به طهارت حاصلو شروع به یې د ښی طرف نه کوه. او دا مسله موږ ذکر کړې وه که څوک د ګس طرف نه شروع کړي نو اودس یې صحیح دی غوره طریقه دې پاتې شو لکه یو سړی ګس لاس د ښی نه مخکې ویسي اودس ورسره مکمل نه خرابېږي چې یاره دا اودس ونه شو خو دومره دی چې غوره طریقه دې پاتې شو غوره طریقه دا وه چې د شروع د ښی طرف نه کړی وي. وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیمون خوښ تیمون دا یعنی د ښی طرف نه شروع کول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته معلومه دی چې د هغه ښه فعل خوښ و. نو اصحاب الیمین دا څوک دي؟ جنتیان او یمین دی ښی لاس ته مو وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعل خوښ و دا په ښی لاس به شروع په دې کوله چې هغه کسانو کې شمار شي چې هغه ښی لاس والا دي او هغه اصحاب الیمین دي هغه جنتیان دي په آخرت کې. دې دپاره به شروع دا به ښی طرف کوله. دې حدیث کې لري چې وفي شأنه کله هر کار ګوره دلته دا یاده کړئ دلته ورسره دا قید دی هر هغه کار چې هغه عزتمن او پاک کار ځکه چې نور روایتونو کې دا خوازی راغلي چې کرکجن کار به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ګس لاس کوو یا به ګس طرف پې کوو. نو دلته چې خپل هر کار کې به د ښی طرف نه شروع کوله یا په ښی لاس به کوو نو دې نه کم کار مراد دی یعنی پاک کار ښه کار عزتمن کار هغه به په ښی طرف کوو نور به چې کرکجن کار به و ناپاکه به نو هغه به په کوم طرف هغه به په ګس لاس کول یا په ګس طرف. دلته دا مسله یاده کوي د عام قانون دی دې حدیث کې چې هر هغه کار چې هغه عزتمن کاري پاک کاري نو په هغې کې به ښی طرف مخکې کې د ګس نه لکه اودس ته چې کله اودس کې لاسونه اینځي نو اول ښی لاسونه اینځه خپې اینځي نو اول ښی خپه وینځه. غسل کې نو په غسل کې اول به کوم طرف وینځي اول د ښی طرف وینځي د غسل طریقه څو پیرون بیان کړي ته بیا به رام شي. کپړې اغوندي نو شروع به د کوم طرف نه کې د ښی طرف نه پیزار به پښو کې د ښی خپې پیزار به اول په پښو کې جورابې په پښو کې موزې په پښو کې پرتوګ اغوندي نو ښی پنسه دا به اول استعماله. جومات ته ننوځي کومه خپه به مخکې کې ښی خپه ځکه چې ته غوره ځي ته ننوځي اوچت ځي ته ننوځي. مسواک استعمالې اگر که دې کې څه نه څه اختلاف شتي خو په ښی لاس بعض علماو رانجه لګې سترګو کې د ښی سترګې به شروع کې نوکونه واړه کې د ښی طرف نه به شروع کې برېت واړه کې د ښی طرف نه به شروع کې د سر ویښته واړه کې د کوم طرف نه شروع د ښی طرف نه. ګوره سلام نه مانځه نه چې موږ وځو اول سلام کوم طرف ته کوو ښی طرف ته کوو. د اودس ماتې د ځي نه چې وځي اول به ښی خپه ور مخکې کې ولې ځکه چې ته د یو پاک ځي ته وځي هغه ځي ته وځي چې هغه د دې نه غوره یا کوم کې چې ته یې نو ځکه به ښی خپه مخکې کې خوراک څښاک دا په ښی لاس که څه خورې که څه څکې دا په ښی لاس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګس لاس استعمالول په خوراک څښاک کې دا کار د شیطان دی. چا سره لاس میلاوې مصافحه کې په ښی لاس حجر اسود باندې لاس راکاږي
خی لاس والاخذ والعطاء چاله څه شی ورکې او چانه څه شی اخلي په خی لاس. بلکې دې باره کې روایت هم راغلی چې په هغې کې دا الاخذ والعطاء ټکی دی چې چاله څه شی ورکې او چانه اخلي دا په خی لاس. او دې نه دا زمونږ دا خلک نه دي خبر، زمونږ په نسبت عرب د دې مسایلو نه ښه خبر دي، او خصوصا دا خی لاس استعمالول په ورکړه او راکړه کې. زمونږ خلک ګس لاس ورته رامخکې کي، په ګس لاس وله څه شی درکړي. دا ګوره چاله څه شی ورکول، چا نه څه شی اخیسته، دا ستا د هغه سره معامله د خپل ورور سره، او عزت دا دی او اکرام د هغه دا دی چې ته دله په خی لاس ورکړي او په خی لاس یې ترې والې. دا طریقه ده. الا چې یو سړی معذور وي، لکه خی لاس نشتي یا خی لاس زخم دی یا په خی لاس کې ورسره بل څه سامان دی او دی وله په دواړو لاسونو کې سامان ورکړي، هغه جدا مسله ده. نور عامو اوقاتو کې ګس لاس په ورکړه راکړه کې استعمالول ښه کار نه دی. دا نه چې حرام دی، ګناه ده، خو مناسب نه دي. او کم سړی چې دې سره عادت وي نو هغه په دې خفه کېدی هم شي، ځکه چې اکرام د سړي دا دی، عزت دا دی چې ته په خی لاس هغه له څه شی ورکړي. اوس ته دې مسلې سره عادت یې که نه، او چا دله په ګس لاس څه شی درکوو نو د سړي هغه طبیعت ورسره خراب شي چې داسې مطلب چې دی ماله په ګس لاس د سامان راکړي، یا په ګس لاس رانه پیسې اخلي، یا په ګس لاس رانه بل شی. ځکه دا ګس لاس دا د کرکجن کار دپاره دی، د داسې کار دپاره چې هغه باب التکریم کې نه راځي. دننه عزت د دې ښی لاس دا دی چې ته دا په ښه کارونو کې استعمال کړي. هر چې ګس لاس دی نو دا ته په کرکجن کارونو کې استعمالولی شي. لکه مثال والا اوس ګس طرف، لکه استنجا کول په کوم لاس وی کې؟ په ګس لاس. دغه ته ننوځي قضای حاجت ځي ته، ناول به ګس خپه ور مخکې کې تودي ځي ته ورننوځي چې هلته شیطانان را جمع کېږي، هلته خلک حاجت پوره کوي، ډکې میچازې کوي، تشې میچازې کوي. نو څه غوره ځي ته نه روان، بلکې د غوره ځي نه دغه ځي ته ورننوځي. نو ګس خپه ور مخکې کړي. جومات نه راوځي، ګس خپه به را مخکې کړي، ځکه چې ته د غوره ځي نه راوځې، د غوره نه راوځي داسې ځي ته چې هغه د هغې نه غوره نه دی. ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي احب البلاد الی الله، په دې ځمکه کې غوره ځایونه د ځمکې په د مخ هغه د الله د کورونه دي. نو ته دا غوره ځي نه راوځې یو عام ځي ته، نو ګس خپه به را مخکې کړې. پیزار وباسې، ګس پیزار، ولې ګس پیزار مخکې کړې؟ څنګه غوره څنګه؟ د خپې حفاظت به کړي. پیزار یو سړي په پو کړي دي، یا موزې یا جورابې، دې سره د خپو حفاظت کړي او ته دا لرې کېږي دې چې د خپې د تکلیف میلاو شي. نو اول به ګس طرف را مخکې کړي. دغه شان کپړو ویستو کې ګس طرف په اول وباسي، او نور داسې کرکجن کار دی که یو سړی پوزه سوڼی، پوزه پاکوي، نو ګس لاس به استعمالی او داسې پسې بیا ځه. مختصر دا چې دا حدیث دې دپاره راوړی دی چې کله ته اودس چاردام کې نو شروع به د کومو اندامونو نه کې؟ د ښی طرف د اندامونو نه به کې، بیا ورپسې ګس. دلته دا مسله مې یاده کوي چې کله مجلس کې ناستې او څه شی ورکې د مجلس والو له، نو شروع به د کوم طرف نه کې؟ د ښی طرف نه. اگر که ښی طرف ته داسې کس ناستي چې هغه د دې ګس طرف دی نه غوره نه وي او هغه ترې غوره وي، بیا به هم ښی مخکې کړي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو وسکل یو مجلس کې او خوا کې ورسره ماشوم ناست و، هغه له یې ورکړل، او بل طرف ته ګس طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناست. نو دا د ښی طرف عزت دی، دا ښی لاس عزتمن لاس دی، او دا ښی طرف عزتمن طرف چې ته دا ور مخکې کړې هلته.